ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او ډېره د کامیابۍ ورځ به ورته ووایم چې د کامیابۍ ورځ ده. نن د هغې پارټۍ د جنډې د هغې د نښې د هغې د نوم د هغې د تاسو سره متعارف کولو ضرورت په داسې وخت کې راغی چې کله مونږ یو پارټي نوې وتللی نوې او د هغې وارثه پارټي ده عوامي نیشنل پارټي زمونږ د خپل تشخص برقرارۍ لپاره به تاسو لیدلي د اجنډه به هم لیدلي د دې په منځ کې دغه دی چې ولي پې لیکلی دی. مطلب د دې دا دی چې عوامي نیشنل پارټي ولي ټول آیین چې پکې رد و بدل شوی دی چې ګډوډ شوی دی چې موږ ترې راوتي وو هغوی څه کړو غوښته او څه د هغې خوښه وه په آیین کې همغه تبدیلۍ راوستي دي. موږ به بیا هغه زړې تبدیلۍ راولو چې موږ بیا د پاچا خلبابا په لار روان شو او نن چې دا خلک په موږ پورې خندا کوي د عوامي نیشنل پارټۍ په نوم چې دا هغې ځای له بیا راولو چې خلک وایي چې باچا خان په ګور کې خوشحاله شو او ولي خان تسلي وشوه چې زما د پارټۍ او زما کردار او د باچا خان فلسفه نن په صحیح لار روانه شوه. مخکې نه مه تېرېږئ لالا دی کیمرو مخې ته مه راځه داسې سره